دنیا کې یو کس داسې هم تیر شوی دی چې هغه الله پاک ته خط لیکلی دی او الله پاک ته هغه په کومه طریقه باندې رسېدلی دی. تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ دا خط چې دی نو په تهران یو ملک دی او د ګلستان په میوزیم عجایبګر کې چې دی نو دا خط اوس هم پروت دی. دا کس ډېر زیات غریب و او دې چې دی نو الله پاک ته چې دی نو خط ولیکو او خط کې ورته کمې خبرې کړې نو تاسو به ټول حیران شئ او الله پاک ته په کومه طریقه باندې رسېدلی دی. ښه دا ویډیو به راسره مکمل ګورئ او زموږ دپاره پکې هم ډېر ښکلی عبرت دی. دا خط چې دی نو دا نظر علي طلقان دا لیکلی دی. د نصیرالدین باچا چې دی نو په هغه وخت کې باچایي وه او دې چې دی نو دا خط لیکلی و او په کومه طریقه الله رب العزت ته رسېدلی و. ملګرو دا چې دی نظر علي طلقان چې دی نو دا ډېر زیات غریب و او ډېر د روټۍ درک به که هم نه لګېدلو او بلکې دی چې دی نو قرآن شریف وایو او قرآن شریف کې دا آیات ولوستلو چې د هغه ترجمه دا ده چې الله پاک وایي که نه چې په ځمکه څومره جاندار دي د هغه د رزق ورکولو ذمهداري زما ده ذمهواري زما ده. او بل آیات دا هم لوستلی و چې د الله پاک چې دی نو د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي. کله چې دا آیات ولوستلو نو دا لږ ولګېد که نه ځکه چې دا ډېر زیات غریب و چې یو انسان غریب وي نو هغه چې دی نو د الله پاک نه غوښتله چې الله پاک ته زه خط ولیکم او الله پاک چې زما د ډیمانډونه پوره کړي. نو دې دا سوچ وکړو که نه چې له اوله چې دی نو یوه پاڼه راواخېسته او بالپین راواخېستو چې زه الله پاک ته خط لیکم او زه ورته د خپل غربت بیانوم چې الله پاک چې دی نو د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي او الله پاک په قرآن شریف کې ویلي دي. نو دې په دغه آیات باندې یقین و نو دې چې دی نو له اول پاڼه راواخېسته او بالپین راواخېستلو او دا خط یې لیکو بسم الله له اول ولیکه بیا به خدمت تبارک وتعالی الله پاک ته خط لیکو. ها په دې خط کې چې دی نو تقریبا د خپل غربت بیان یې پکې کړی چې زه غریب یم او موږ ته روټۍ درک نه لګي او دغه ټول بیان یې پکې لیکلی دی. بیا دا شپږ خبرې پکې لیکلي دي او دا شپږ خبرو کې چې دی نو لومړنۍ خبره دا ده چې ما لیکلی چې ښایسته او وفاداره ښځه، دویم پکې لیکلی وسیع او پرکشش سکور او خادم او بیا پکې لیکلی سورلۍ دپاره ټانګه او بیا پکې لیکلی باغ او بیا پکې لیکلی تجارت دپاره سرمایه. دا شپږ خبرې پکې ولیکلې خو دې بیا دا سوچ وکړو چې دا به زه اوس په کوم ځای کې ته وړم الله پاک ته به دا اوس په کومه طریقه باندې راسي. نو دې چې دی نو سوچ کړی چې د الله پاک کور خو جومات دی نو دا تللی دی په تهران کې یو مسجد دی مسجد شاه نو دا لاړه او د هغه چت ته وخوت او په چت باندې ولا دا چې دی نو دا کېښودلو دا چې ولا کله کېښودو په دغه ټیم کې چې دی نو د تهران چې کومه باچا دی نصرالدین باچا نو دغه د جومات د دیوال سره تېرېدو چې دغه خط چې دی نو دا راولوېدلو او دا راولوېدلو هغه ته ورسېدو. چې کله هغه ته دا ورسېدو نو ایسته کې هغه چې دی نو لاړه او خط یې وکتو چې دا خط خو چې دی نو دا خو نظر علي طلقان لیکلی دی او د الله په نوم باندې دا خط لیکلی دی. نو هغه چې دی نو هغه بیا ویلو تاسو چې دی نو نظر علي طلقان چې دی نو راولئ دلته. نو هغه نظر علي طلقان چې دی نو کسانو وکوتو او بیا لاړ چې دی نو بوت وی چې کله هغه ته نصرالدین خواله چې بوت وکړه نو هغه ورته ویل چې تا د الله په نوم باندې خط لیکلی او هغه خط د الله په ذریعه باندې موږ ته را رسېدلی دی او دا کومه ډیمانډونه چې دی کړو ښایسته وفاداره ښځه وسیع او پرکشش شکور او خادم او بیا د سورلۍ دپاره ټانګه او باغ او تجارت سرمایه. نو دغه ټول چې دی نو دغه ولې په هغه ټیم کې پوره کړل او په هغه ټیم کې ولې دغه هر څه ورکړل دا ټول یې ورته ور پوره کړل. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ له په الله پاک باندې صحیح یقین او ایمان پکار دی ځکه چې موږ په الله باندې یقین او ایمان ساتو نو موږ ته به هر څه دی. په یو آیات باندې چې دی نو یقین وکړو چې الله پاک وایي که نه چې په دنیا کې څومره جاندار دي نو هغه د رزق وعده ما کړې دا الله پاک چې د خپل د وعدې خلاف ورزي نه کوي. ښه دې چې دا کله وکړو بیا ورته الله پاک ته خط ولیکو نو الله پاک چې دی نو خط وله نصرالدین باچا ته ورسولو او هغه چې دی نو هغه ټول ډیمانډونه پوره کړل. بل طرف ته چې د دعا طاقت دعاګانې ضرور کوئ. دلته موږ نن سبا چې دی که نه موږ دعاګانې نه کوو او چې موږ کله وایو که نه چې دعا کوو نو موږ وایو الله پاک یې نه قبلوي. ښه او بل چې دی نو چاته سوال مه کوئ په زندګي کې بس د الله پاک نه غواړئ الله پاک هر څه کوي. الله پاک چې دی نو ستا زندګي بدلولی شي په اسانه طریقه باندې. نو د الله پاک نه غواړئ په دې آیاتونو چې دی نو په دې باندې عمل کوئ زندګي به هم ډېره زیاته ښکلې وي. او ټول چې دی نو دا ویډیو شیر کړئ زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت و چې الله په نوم باندې هم یو کس خط لیکلی او الله پاک ته په کومه طریقه باندې رسېدلی و.